زړه کې سل رقمه خبرې تلې راتلې، خلکو ته یې کتل، د چا لمن له کاڼو ډکه وه، د چا یوازې دوه درې کاڼي په لاسونو کې وو، چا ته درد ورغلی و او ځینو پسې خندل. د لاوډ سپیکر غږ یې ټول فکرونه بدل کړه. ملا صاحب د الله اکبر په نارې د خلکو توجه ځان ته راواړوله. بیا یې وویل: زموږ او ستاسو په کلي نن د خدای جل جلاله لوی احسان دی چې د الله جل جلاله او د هغه نبی صلی الله علیه وسلم امر پر ځای کوو او دا منځ کې ناسته فاحشه ښځه سنګساروو. ستاسو د هر کاڼي په بدل کې به الله جل جلاله تاسې ته نیکۍ درکړي. الله جل جلاله موږ نارینهو ته امر کړی چې بدلمنې او زناکاره ښځې سنګسارې کړی. دې خبرې سره ناسته ښځه د ګڼو خلکو منځ کې مسکی شوه. د ملا صاحب توجه یې ځان ته راواړوله. ملا ډېر په بیادبۍ وویل: ای د ټول کلي ښځې فاحشې ولې دې وخندل؟ ښځې وویل: تاسې په خپلو خبرو کې دې راغلو خلکو ته د نارینهو خطاب وکړ، خو ما ته په ټولو حاضرینو کې یو هم نارینه نه تر سترګو کېږي. خلکو حیران یو بل ته وکتل. درد او خروش یې دوه برابره شو. د نورو کاڼو په راټولولو بوخت شول. د ښځې په تورو سترګو کې سپینو اوښکو ځلا وکړه. ویې ویل: دا مخامخ ولاړ کس چې تر ټولو لویه ډبره یې په لاس کې ده، اوله زنا راسره همده وکړه. ښځې کیسه وکړه. ویل یې: زه د دوی د کور دروازې ته ودرېدم او ورته مې وویل: زه څوک نه لرم، د خدای جل جلاله د رضا په خاطر د نن شپې لپاره ځای راکړه. د هغې کور ودان ځای راکه، خو د ملا اذان سره زما له غېږې اوچت شو او راته یې وویل: هله ځه ولاړه شه چې د کلي خلک دې زما د کور څخه د وتلو په وخت کې ونه ویني. دا ملک صاحب چې نن سور و شین کېږي، کور ته یې ورغلی وم، غوښتل مې د کور نوکری اوسم. دا څنګه چې ځوان زوی یې ولاړ دی او لمنه یې چې له کاړو ډکه ده، همده یې یوې خونې ته بوتلم او راته یې وویل چې دغه خونه پاکه کړه. زه چې دننه شوم دروازې راپسې بنده کړه او راته یې وویل چې دغه خونه پاکه کړه. زه چې دننه شوم دروازې راپسې بنده کړه. پر سر یې د ټوپک شپېلۍ راکېښووله او راته یې وویل: که ژوند غواړې خوله دې بنده وساته. بیا یې مخ د ملا و خواته ورواړاوه. ورته یې وویل: ملا صاحب، که یاد مو وي مسجد ته هم درغلی وم، درته ومې ویل څوک نه لرم، مسجد به پاکوم، فرشونه به یې مینځم، د مسجد انګړ به جارو کوم، د جمعې د ورځې چنده ما ته راکوه. همدا تا راته وویل چې ورکه سه، مسجد د ښځو ځای نه دی. بیا یې د ملا څنګ ته چې کوم کسان ولاړ وو هغوی ته یې وکتل او بیا مسکی شوه. ملا ته یې وویل: ملا صاحب، دغو دوو نفرو چې زه یې له بازوګانو نیولې وم، دلته یې د سنګسارۍ لپاره راوستم. یو بل ته یې وویل: ښه ښایسته او نازکه کوتره ده، څه نرم بازوګان لري، په خپل کلي کې راڅخه وژغورل شوه. کاش باران وورېږي، مشر به ووایي سبا یې سنګساروو، زموږ شپه به ورسره نن ښه تېره شي. اوس ته ووایه ملا صاحب، په دا راغلو خلکو کې کوم یو یې نارینه دی؟ د ملا په لاس کې نیولې ډبره ولوېده. بیا څو ګامه مخکې راغی او په لاوډ سپیکر کې یې وویل: راغلو مسلمانانو ورونو، آیا په تاسې کې یو څوک داسې شته چې له دې ښځې سره نکاح وتړي؟ ټول خلک څو ګامه شاته شول. چا د هو ځواب ور نه کړ. ملا صاحب د ښځې و مخ ته په ګونډو کېناست او ویې ویل: هو، ته رښتیا وایې، دلته په دوی کې نارینه نشته. پند: هېڅ ښځه فاحشه نه وي، بلکې دغه ټولنه او خلک ورڅخه فاحشه جوړوي.